یو ګناه وي یو ګناه کبیره وي دوه وي. یو داسې ګناه وي چې په هغې باندې ستا امید وي چې الله به ما معاف کړي. یو داسې ګناه وي چې یو واده شوی هلک او واده شوې ښځه چې زنا کوي، صحیح شوه، دې دپاره په قرآن کې څه راغلي؟ ده به ته سنساری، صحیح شوه، د دې مرګ روا دی. او چې بیا واده شوي نه او دوی نه څه ګناه وشي هغې معافي شته، مطلب دومره لږ ډېر یعنې هغه په جوانۍ په جوش کې راغلی، د ځوانۍ په جوش کې به راغلی، پوه شومه. ښه مړه داسې ځوانۍ جوش وغیم چې غولي پکې بل څه جوش دی وکړي که نه. لکه مطلب ته لکه نو مطلب معافي به دې ورکوي که نه، چې لکه خیر هغه به ځوان و بس خطا به تې شوي ګناه به تې شوي، لکه بس هغه به ځکه ګوره زه ته یو خبره وکړم، پریده جنت چې دی که نه د هندوانو لی نه دی جوړ کړی، دی موږ مسلمانانو له جوړ کړی. هر سړی به خپله ګناه سزا اخلي بیا به جنت ته ځي. دا ټولو ته پته ده چې ټول مسلمانان به جنت ته ځي، خو خپلې مطلب ګناه دغه به کټ کوي، حساب کتاب به کوي، لکه خپل حساب کتاب به حساب کتاب کوي. چا په کار کې کار مه ساتئ، صحیح شوه. فضول چې د تاسو کومې جینکو له ځئ د 50 او 100 ریال پې ورکوئ، درهم یې پې ورکوئ، دوی له مه ځئ، یوه ځان له ونیسئ، صحیح شوه. هغې سره چې څه کوئ کوئ ستاسو خپل عمل دی، صحیح شوه. چې د 100 سره یې کوئ هغې نه ښه ده چې یوې سره یې کوئ. لاول خو یاډو کوئ ما، خو ما ته پته ده په تاسو کې چینجی دی، تاسو یې بیا هم کوئ. زه سریام د ټولو په مخ کې چیلنج ورکوم، ما د ته اوس د کیمرې مخې ته ولې د کیمرې ته مخې نه ولې لاړې دا خبرې کوو؟ کیمرې ته مخامخ کېناست او چاره ویلکم دی. زه د سیریس کوم خبره ده، زه ټولو ته وایم که دا چیلنج وي که دا په انسانیت وي که په هر څه وي، که زه چا حاصل کړم او زه د چا لاندې سملاستم په دې ټیک ټاک کې یا په ریل لایف کې، مطلب د سوي مطلب ټیک ټاکران یا فرند یا گفټران څوک هم په دې کې زه چا حاصل کړم چې څه جرمانه وی منه وی ورله، خدای دې کې چې هغه دې ما په عرب درب کرب باندې غلطه کې بیا هم ورسره نه سمله، ولې ورسره سم دغه مې دومره قیمتي دی لکه خودم قیمتي دی یار، زما خپل شی دی، زما مرضي ده. زما څوک خوښ شي خدای دې کې چې ما سره 50 روپۍ که 50 کروڑه په لګو مې ځان له حاصلوم، زما خپله خوښه ده. زما خواهش څه دی تا ته پته ده، زه یم چې زما څوک خوښ شي ډېر مې خوښ شي، یو هفتې لپاره ورسره نکاح وکړم. خبره ته کوم فرید چې ډېر دې څوک خوښ شي یو هفتې لپاره ورسره نکاح وکړه، صحیح شو، خپل ارمان پې پوره کړه، بیا یې پرېږده. تا خو ځان نه شیاګڼه جوړه کړله، خدای دې سمه که څه کوې مذهب دې بدلی کو. ولې مذهب لکه دا یو منټ زما خبره واوره، لکه د یو هفتې لپاره چې خلک نکاح کوي که نه، لکه دا خو ګوره زه هغې کې خو مطلب د ګناه ده، ولې نه چې ته یو شی په پلانینګ په حساب کوې هیڅ ګناه نشته. دا تا ته کوم ملا ویلي چې دې کې ګناه ده؟ ما تپوس کړی که تا کړی؟ دې کې بلکل ګناه نشته. یو هفتې لپاره کوم ځای کې یو منټ کوم ځای کې ویلي چې ته یو هفتې لپاره نکاح وکړه بیا یې پرېږده؟ خلک یو ورځ لپاره نکاح کړي بیرته یې پرېښي. مونږ خو پاکستان مونږ خو چې مسلمانانو کې خو داسې نشته. یو خبره وکړم، دا خلک کوي چې دا ښځه چې ده د پیسې شوقي وي، خلک دا خبره کوي که نه. راجا بټ خو پېژنې که نه، هغه یوټوبر چې دی راجا بټ او ډېر ښه پېژنم. څومره پیسه ده ورسره چې پاکستان کې د ټولو نه نمبر 1 دی هغه. ښځې بیا هم ښځې بیا هم پرېښودو، ښځې پرېښودو، ښځې نه ده پرېښي، ښځې پرېښودو، ښځې ورته ویل چې ما له طلاق راکړه، زه تا سره ژوند نه تېروم، صحیح شو. اوس یې زوی شوی دا ولې چې دا ښځه چې ده د مینه غواړي، پیسه نه غواړي، مینه محبت پاک صفا نیت دا غواړي. خلک څه وایي؟ خلک وایي چې ښځه د پیسې شوقي وي، وایي دا د هغه چا نه تپوس وکړو اس کی من پسند شخص سے پوچھو کہ وہ پیسے کی شوقین ہے یا نہیں. جنۍ چې یو هلک خوښي د هغې لپاره څه نه کوي، غریب دې وي خپله ژبه هم پسې لګیا غواړي هم ترې نه هېڅ هم نه کوي، ټیټه یې غواړي، صحیح شوه. او د دې واده خو سم الله پاک کړې ده،
د دې غز واده خو الله کړی رزق ده. واده الله کړی د خود سم نه د کړی چې لکه د شاسوار په شانتي ته وایي چې یو زه مولا یم ماله دې خدای کور ته راوړي د سم نه د کړی محنت بکې خواري بکې الله یو وسیله جوړی پاغې درکې تا ته کور کې پلیټ کې نه دی هر ټیم چې دا وخوره نه دا شي لپاره خو به محنت کې دا نه چې نه به کوي هغه ستا خبره صحیح ده خو لکه بالکل لکه ول سپورټ اورېدل دي چې جوړه کړې مونږ لکه نه کنه مونږ به څه کولی بالکل بالکل چاته خو چې نن سبا بار لاس ونیسي دلته خو چې لاس ونیسي یو ګل د تراولي صحیح شو یو 10 روپۍ د تراولي څوک د تزمرې راولي دلته ورته لاس ونیسي در تراوي ولي د شیشې مخې ته د شیشې نه شاته ورته لاس ونیسه لاول به درته څه وایي راځه که نه دا لاس بدله نیسي راځه که نو د دې نه ښه دی چې مونږ په ټیک ټاک کې سوالګر ښیو صحیح شو مونږ مه تنګوئ خپل کار سره کار ساتئ مونږ سره کار مه ساتئ غریب خلک زه به دې اوس مینهوالو ته وایم چې خیر دی لکه زه خو اوس کټوره نشم نیولی او نه جولی نیولی شم خو لکه تاسو به دې ګیلاس کې راکئ خو راکئ اوبه به کې ما ته یو ورځ نه ده بار سړی وځي که نه اسلام آباد کې دا څوک سوال کوي که نه راشي لاس درته ونیسي ما ته یو ورځ دوی جړاګانو هغوی راله څه راکړه دا دي او هغه دي الله یې ته کامیابه کړي دعاګانې کولې پیسې مې ورکړې خو ما ورته ویل قربان زما او ستا یو حال دی خو ستا د غوښتو طریقه لږه بدل ده زمونږ هغه بدل ده مونږ یې آنلاین خیر غواړو تاسو یې دلته غواړئ یو خبره ده ما همدغه خیر راټول کړی تاله مې درکړې یو خبره ده یو غریب چې بل نه ورکوي څه به کوي بلجی غریب د غریب احساس کولی شي هغه ته پته یې لګه که نه غریب سړي ته د غریب سړي څه حالي غریب سړی چې په لاره باندې ځي بل غریب ورته لاس ونیسي خامخا به ورکوي مالداره سړی به ورته څه وایي جاو یار تنګ نه کرو جاو ورته وایي زه تنګوم یې ما داسې چل ورته کوي دا یو نیم پکې د سړي بچی چې هغه داسې غریبانانو امداد کوي یو نیم له چې خدای دولت ورکړي که نه هغې نه کونه ورکه شي دا خو دا خو وایي چې بس اوس دا لکه مونږ لاړو په اسمان په اروچ وختو بس دغه دنیا ده او بس هر څه دغه مزید او چرچی دي لکه آخرت تیری یعنی هغه دنیا تیری او د خدای د لاټۍ نه نه یریږي دا ځینې کې بیا بیخي بې اوقاته شي که نه هغه خو وایي چې بس ځان ته څه وایي هغه به کې پردی تورسري بوځي او بس څه وخت له یې کښېني बोल वेलकम दे सबको पाकिस्तान की थैंक यू پری زمونیر لورزم بیا راځم تلای بندې ورشه نه زه نه بندوم لږ ورشه لاړه شه زه خوشحاله شي یو جهان مننه بیګ لب بیګ ریسپیکټ زما څه خبره بده لګېدلې